په افغان بېسیم سیم کارت کې د انټرنیټ تر ټولو ارزانه وړاندیزونه. سلام، وخت مو بخیر. زه بریالی احساس یم. ملګرو، زموږ دا ویډیو د افغان بېسیم سیم کارت اړوند ده. که چیرې تاسې د یادې شبکې اړوند سیم کارت لرئ، دغه ویډیو تر پایه وګورئ تر څو وکولی شئ د انټرنیټ له ارزانه وړاندیزونو څخه برخمن شئ. که څه هم انټرنیټ په ټول هېواد کې خورا ګران او لوړې بیې لري، د همدې ویډیو د لیدلو وروسته به تاسې وکولی شئ چې 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 1599 افغانۍ او همدارنګه 30 جی بي انټرنیټ د 499 افغانۍ پر بدل کې ترلاسه کړئ. یوازې دا نه بلکې که چیرې تاسې ویډیو تر پایه وګورئ، زه به تاسو ته یوه بله طریقه هم در وښیم چې څرنګه کولی شو هره میاشت په هر سیم کارت کې دغه ډول ارزانه وړاندیزونه ترلاسه کړو. نو که چیرې زموږ دا ویډیو مهمه وه او ستاسو دپاره معلوماتي وي، یو لایک ورکړئ، چینل سبسکرایب کړئ او زموږ د ملاتړ لپاره یو ښه کمنټ وکړئ تر څو دا ویډیو ریکمنډ شي هغو اشخاصو دپاره څوک چې د ارزانه انټرنیټ په لټه کې دي. راځو د موبایل سکرین ته همدا طریقه سټپ بای سټپ له تاسو سره شریکوم. دا د ویډیو لومړنۍ برخه ده. ښه ګرانو ملګرو، دې دپاره تاسې راشئ پر خپل موبایل کې د ډایل پیډ برخې ته، دلته ولیکئ *340*10*1 او بیا هیش ولیکئ. له دغه کوډ وروسته راسئ د افغان بېسیم سیم کارت څخه دا کوډ ډایل کړئ. دا ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راځي. دلته لیکل شوي دي 30 جی بي انټرنیټ په 499 افغانۍ. د فعالولو دپاره دلته تاسې یو ولیکئ او بیا په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. یاد وړاندیز به تاسو سره پر خپل سیم کارت کې فعال کړي. دا و لومړنی کوډ زموږ او ستاسو دپاره. اوس راځو دوهم کوډ دپاره. هغې دپاره یو ځل بیا تاسې راشئ ولیکئ *340*40*1 هیش ولیکئ. یو ځل بیا همدغه کوډ د افغان بېسیم سیم کارت څخه ډایل کړئ. د دغه کوډ د لیکلو وروسته تاسو کولی شئ 40 جی بي انټرنیټ یوازې پر 1599 افغانۍ ترلاسه کړئ. دغه وړاندیز د 10 ورځو دپاره ده، یعنې انټرنیټ یې 10 ورځې دوام کوي. د فعالولو دپاره دلته یو ولیکئ او په سینډ اپشن باندې کلیک واخلئ. یاد وړاندیز له تاسو سره فعالېږي. ګرانو ملګرو، راځو پر همدغه ترتیب سره درېیم کوډ زه تاسو ته درښایم. یو ځل بیا دلته ولیکئ *340*14 ولیکئ او بیا یو ولیکئ او د افغان بېسیم سیم کارت څخه یې ډایل کړئ. ګرانو ملګرو، دا ډول یو صفحه ستاسې مخ ته راځي. 65 جی بي انټرنیټ په 900 افغانۍ د 30 ورځو دپاره د ګډون دپاره یو ولیکئ او بیا د افغان بېسیم سیم کارت څخه ډایل کړئ. نو دغه کوډ او دغه طریقه به تاسو به وکولی شئ یو له دې وړاندیزونو څخه په خپل سیم کارت کې فعال کړئ. دا که چیرې بیا هم تاسې پر کوم کوډ باندې نه یاست پوه شوي، نو ما ته کامنټ وکړئ. انشاءالله دغه کوډونه به د تاسو سره د کمنټ د لارې هم شریک کړم. اوس راځو هغې طریقې ته چې څرنګه کولی شو هره میاشت په یو سیم کارت کې دغه ډول ارزانه وړاندیزونه ترلاسه کړو. لومړی په یاد ولرئ که چیرې تاسې خپل سیم کارت په آیفون موبایل کې لرئ، نو هغې ته دغه ډول وړاندیزونه هېڅکله هم نه راځي. دوهم، که چیرې تاسې همیشه په خپل سیم کارت کې کریډټ ولرئ، نو بیا هم دغه ډول وړاندیزونو څخه تاسې نشئ برخمن کیدی. نو ګرانو ملګرو، کله چې ستاسې پر سیم کارت کې انټرنیټ ختمیده، نو یا سیم کارت د 2 یا هم 3 ورځو دپاره د موبایل څخه راوباسئ او په یو ساده موبایل کې ور واچوئ. نو تاسو ته بیا دغه ډول ارزانه وړاندیزونه راځي او کولی شئ یاد انټرنیټ فعال کړئ. دوهم، په خپل سیم کارت کې همیشه دپاره زیات اندازه کریډټ مه ساتئ. که چیرې ستاسې کریډټ زیات وي، بیا هم دغه ډول وړاندیزونه تاسو ته نه درکول کیږي. دا هغه طریقه ده چې زه یې پخپله کاروم او له همدې انټرنیټ څخه د خوند اخلم. ګرانو ملګرو، نور مو وخت نه نیسم. زموږ دا ویډیو تر همدې ځایه وه. که بیا هم کوم چا سره پوښتنه وي، کولی شئ زموږ د ټلګرام چینل کې ګډون وکړي. لینک یې په ډسکرپشن کې شته. تر بیا ښه وخت دی. چارې الله مو مل شه.